ذاکرزاده خان نو ذاکرزاده خان ته وایم چې راشه چې ستا په زړه سوي هغه پښتنو ته ووایم زموږ ورور محترم وکیل صاحب زما کولیګ هم دی زما د ټولو نه اول تاسو ته د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا مبارکي خلک ویره خیبر پښتونخوا څه خبره ده یاره خو زما په خیال خیبر پښتونخوا د پاکستان کې د حاصلولو یو د پښتنو زما په خیال یو غټه کارنامه ده او وجه چې کله د پښتنو پاکستان جوړ شوی دی د پښتنو دا ډیمانډ دی خو تر اوسه پورې دا ډیمانډ کمپلیټ نه شو اوس کمپلیټ شو او ولې چې پښتنو کې لږ پولیټیکلي شعور راغلی دی او زه ډېر خوشحاله یم په دې باندې یو ځل بیا ما ته ټول ته مبارکي وکړم زمونږ مشران په د پښتونخوا باندې زمونږ مشرانو ته ویل شوي دي چې دا غداران دي دا پښتون بیلهي پښتونستان جوړوي زه هغه کسانو ته وایم اوس چې پاکستان چې کوم جوړ شوی کوم مقصد دپاره نو هغه چې کوم پیټریوټیک خلک دي چې کوم پاکستان خوښوي چې پښتنو ته غداران یې په خپله چې موږ پاکستان موږ جوړ کړی دی هغه ولې پاکستان ټوټې ټوټې کړو هغه ولې پاکستان دوه ټوټې کړو په پاکستان کې چې کوم موږ کوم مقصد دپاره جوړ کړی و اسلامي جمهوریه پاکستان تاسو ټول شاهدان یې چې هغه ته کې اوس پاکستان کې جمهوري اسلامي پاکستان شته جمهوری پاکستان شته اسلامي پاکستان شته کوم اسلام دی هلته کې د چا اسلام دی هلته کې زه خو خپله ډېر خوشحال دي پښتنو نه او زه پښتنو ته زه بیا مبارکي وکړم چې مبارک مو شته دا او دا مو ډېره کارنامه ده او زه پښتنو ته یو هغه کوم د خپل زړه نه چې ماشومانو ته تعلیم او شعور د پولیټیکل شعور دا زموږ کامیابي ده انشاءالله او زه یو بله خبره کوم چې خلک یې چې پښتو ژبه او پښتانه داسې او پښتانه هسې زه په دې زړه یو هغه کوم چې غیر وایي چې پښتو د دوزخ ژبه ده زه به پښتو سره جنت ته ځم زما د ټولو نه اول تاسو ته د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا مبارکي خلک ویره خیبر پښتونخوا څه خبره ده یاره خو زما په خیال خیبر پښتونخوا د پاکستان کې د حاصلولو یو د پښتنو زما په خیال یو غټه کارنامه ده او وجه چې کله د پښتنو پاکستان جوړ شوی دی د پښتنو دا ډیمانډ دی خو تر اوسه پورې دا ډیمانډ کمپلیټ نه شو اوس کمپلیټ شو او ولې چې پښتنو کې لږ پولیټیکلي شعور راغلی دی او زه ډېر خوشحاله یم په دې باندې یو ځل بیا ما ته ټول ته مبارکي وکړم زمونږ مشران په د پښتونخوا باندې زمونږ مشرانو ته ویل شوي دي چې دا غداران دي دا پښتون بیلهي پښتونستان جوړوي زه هغه کسانو ته وایم اوس چې پاکستان چې کوم جوړ شوی کوم مقصد دپاره نو هغه چې کوم پیټریوټیک خلک دي چې کوم پاکستان خوښوي چې پښتنو ته غداران یې په خپله چې موږ پاکستان موږ جوړ کړی دی هغه ولې پاکستان ټوټې ټوټې کړو هغه ولې پاکستان دوه ټوټې کړو په پاکستان کې چې کوم موږ کوم مقصد دپاره جوړ کړی و اسلامي جمهوریه پاکستان تاسو ټول شاهدان یې چې هغه ته کې اوس پاکستان کې جمهوري اسلامي پاکستان شته جمهوری پاکستان شته اسلامي پاکستان شته کوم اسلام دی هلته کې د چا اسلام دی هلته کې زه خو خپله ډېر خوشحال دي پښتنو نه او زه پښتنو ته زه بیا مبارکي وکړم چې مبارک مو شته دا او دا مو ډېره کارنامه ده او زه پښتنو ته یو هغه کوم د خپل زړه نه چې ماشومانو ته تعلیم او شعور د پولیټیکل شعور دا زموږ کامیابي ده انشاءالله او زه یو بله خبره کوم چې خلک یې چې پښتو ژبه او پښتانه داسې او پښتانه هسې زه په دې زړه یو هغه کوم چې غیر وایي چې پښتو د دوزخ ژبه ده زه به پښتو سره جنت ته ځم